ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. څلورمه سپاره ده سورة آل عمران او 152 نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کې الله جل شانه او فرمایل چې اے ایمان والو کچرته تاسو تابعداري وکړئ د هغه کسانو چې کفر کړي دي، نو دوی به تاسو واړی په خپل فوند باندې او تاسو به ناکام وګرځيږئ. الله ستاسو دوست دی او دغه الله تعالی ډیر زیات غوړه دی د مدد کوونکو نه. او چې کم کافران دي الله به د دې په زړونو کې یره او hebat وګرځي په سبب د شرک د دی باندې، ځکه دوی د الله سره شریک جوړ کړي دي. هغه شی چې الله په هغه باندې هیڅ دلیل نه نازل کړي او د داسې خلکو ټیکانه د اور دي او د ظالمانو د ټیکانه د ډیره زیاته بد ده. اوس په دې آیات کې د یوې شبهه جواب ذکر کړي چې د الله امداد د مسلمان سره دی، نو په غزوه احد کې د مسلمانان ولی ناکام شو او دوی ته شکست ولی میلاو شو. نو دغه شبهه جواب ذکر کړي چې ولقد صدقكم الله وعده، په تحقیق سره الله ستاسو سره رښتیا کړی و هغه خپل وعده د نصرت او د امداد. ځکه چې غزوه احد په هغه کې نبی عليه الصلاة والسلام د مسلمانانو د پاره ځایونه مقرر کړل او په هغه جبل رمات باندې 50 کسان کېنول. نو مسلمانانو ته په اوله وهله کې فتح میلاو شو. دویش کافران دای مرداران کړل، کافران په تخت باندې وو. خو بیا د نبی عليه الصلاة والسلام چې کومه خبره هغه جبل رمات والا تکلی وا کو من جنگ ټو او کو جنگ بیلو تاسو بنه را کوزيږي. نو هغه صورتن د نبی عليه الصلاة والسلام د خبرې مخالفت وکړو. نو د هغه مخالفت د وجنه دا فتح په شکست سره دا بدل شو. ولقد صدقكم الله وعده، الله رښتیا کړی استاد سره خپل وعده د نصرت او د امداد. تاسو ته نصرت میلاو شوی، تاسو ته فتح میلاو شوی، کافرانو ته شکست میلاو شوی. اذ تحسونهم، کله چې تاسو قتلول دوی لرا باذنه د الله په حکم باندې. تحسن یعنی تقطعونهم، او صاحب د جلالین وی تقتلونهم، تاسو قتلول دی لرا. امام الزجاج رحمه الله اغوی الحس الاستئصال بالقتل، یعنی بالکل بیخکنی کول د جلالین ختمول. حتی تردی پوری اذا پشلتم چی کمزوری شوی تاسو، وتنازعتم او تاسو اختلافو کو فی الامر ای فی امر الرسول، یعنی پاغا امر در رسول کی، پاغا معاملہ در رسول کی. خدا اجتہادی غلطی وخا، اجتہادی غلطی دا لکه دا خیال راله دوانو، یعنی اختلاف په خپل منځ کې رااله. بعض ویل چې مونږ نبی علی السلام کې نو ویلو او دا خبره را تکړه دا کو جنگ ګټو او کو جنگ بیلو. هغه کم کسان چې را کوزیدل اغوی دا مقصد نبی علی السلام خو مونږ کې نو ویلو خو د جنگ د ګټلو فوري اوس زمونږ دلته ناستا بے فائدې ده. نو په دې کې اختلاف رااله، دې ته ویل کېږي اجتهادي غلطي. نور د صحابه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخالفت نو کړي او نه کاو قصدن عمدن، خو صورتن چې دا مخالفتو.
وعصیتم او تاسو مخالفت وکړو، عصیتم ای صورتن یعنی اسی صورتن خلاف ورزي، وځکه نبی علیہ السلام ورته ویلو چې تاسو دلته کېنئ که موږ جنګ ګټو او که بیلو، خدا مخالفت دا صورتن رالی، اصل کې صورت د مخالفتو، نور مخالفت نه کړي. دوی دا خیلو چې نبی علیہ السلام کوم خبره بس هغه دې سر ته ورسېده، اوس زمونږ دلته ناست هغه به فایدې ده، نو داسې صورتن مخالفت چې دی دا رالی، نور عمدن مخالفت دا نه. نو عصیتم ای تاسو مخالفت وکړو، عصیتم ای خالفتم امر الرسول بالثبوت، ځکه رسول تاسو ته ویلو چې دلته کېنئ دغه نه راکوزیږئ ما، او تاسو د هغې مخالفت وکړو، تاسو راکوز. من بعد ما اراکم، وروسته د هغه نه چې الله وښودل تاسو ته ما تحبون، هغه چې تاسو خوښوو، مراد د فتح ده او نصرت دی، ځکه الله تاسو ته خپل فتح او نصرت دی درته وښودو، فتح درته میلاو شوه، غلبه درته میلاو شوه، خو د هغې نه وروسته بیا تاسو دقه صورتن د پیغمبر مخالفت وکړو، نو بیرته دغه فتح په شکست سره بدل شوه. منکم بعض ستاسو نه من هغه څوک دی یرید الدنیا چې اراده لري د دنیا، صاحب د قرطبي وایي مراد ته غنیمت دی، یعنی رال او غنیمت دای راټولو. او ومنکم او بعض ستاسو نه من هغه څوک یرید الاخره چې اراده لري د آخرت، مراد د دین هغه کسان چې هغه پر خپل ځای باندې قائم پاتې شي. نور دا خبره ذهن ته هم راولئ، ځکه صحابه کو غنیمت راټول کړم وی لکه کم کس راټول کینو هغه ته حصہ لا په حال په دغه مشترک مال نه راستله، به ورسته تقسیمې دی، پنځم حصہ وکړي بیت المال او د صحابه ته دغه را دغه تاسو نه چې بس ځان لري راټول ولا خدای خیال دا چې بس وس جنگ دغه شو د مال غنیمت دا وس راټول ول غواړي، د سنه چې ول د دنیا په اراده باندې هر څړي ځان نظر راټول دا مثلا نه واخا، خو بعض دا چې هغه د غنیمت راټولول د پاره چې موږ وسره امداد وکړو مسلمانانو سره، او بعض دا چې په خپل ځای باندې قائم پاتې شو. ثم صرفكم عنهم، او بیا الله واړه ولې تاسو عنهم د دې کافرانو نه، ليبتليكم دې د پاره چې امتحان وکړي پتا سو باندې. ولقد عفا عنكم، او پتا کې سره الله تاسو ته معافي کړې ده، بس الله وای ما ورته معافي کړې ده، نو اوس به صحابه بس څوک خبرې نه کوي چې الله معاف کړم، نو موږ له اوس خبرې چې ده نه دي پکار، بس الله معاف کړی دي. والله الله تعالی چې دی ذو فضل خاوند فضل دی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې. نو بیا داسې طریقه کار وشي چې الته خالد بن ولید 250 کسان په هغه طرف باندې چې ډیره کې خالده، ځکه یو کم سلويخ کسان دره کوشیو او د امیر سره 11 کسان دا باقی پاتې، نغل چې ډیره خالده نو ځان سره 250 کسان دا واغستل او د هغه طرف ته حمله وکړه. دلته کافرانو چې ولیدل چې زمونږ لښکر د هغه طرف نه راغلی، نو دې طرف ته د کافران په دې طرف نه مسلمانان په دې منځ کې چې دا راګیر شو او ناڅاپي حمله په چې دا وشو. نو او دا आवाज په شیطان هم ولګاو چې نبی عليه الصلاه والسلام شهید شو، نو صحابه د سي اخوا دی خوا دا لاړل. نو هغه منظر ذکر کې استصعدون کله چې تاسو خطي، یعنی استصعدون په الجبل دی غر ته خطي، ولا تلوون او تاسو نرو پس کېدی علی احد ای علی نداء احد د اچا په आवाज باندې، والرسول يدعوكم او پیغمبر را بلل تاسو په اخراکم ای په صفوف اخراکم، یعنی ورسته د سپوننا او سیل الی عباد الله، الی عباد الله، راضی د الله بندگانو، راضی د الله بندگانو زما طرف تراشی. نو فاصابکم پس ورسید تاسو ته غمن غم، د غم د فاسه د غم، یو غم خداو چې شکست ملاو شو، او بل غم دا چې حکم غنیمت ورته کافرانو ملاو شو هغه ته ختم شو، او یا غم بسبب غمکم النبي صلی الله علیه وسلم، یو غم دا چې یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته غم ورساو، نو بس اقا یعنی دا خبره ونه منل شو، دا هغه د وجه ندوی ته بیرته شکست شو دا ملاو شو. او امام مجاهد او قتاده رحمه الله وی دا اولی غم نه مراد قتل او زخمونه، د دویم غم نه مراد خریدل، یعنی چې دا आवाज کله شیطان आवाज وکړو چې نبی علیہ السلام شهید شونه بس دوی خواره ورش دا غم. او دا ولی لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم،
دې دپاره چې غمجن نشئ تاسو علی ما فاتکم هغه چې فوت شوي ستاسو نه، یعنی کم غنیمت درنه فوت شو. نو دا اصل کې د فعل محذوف سره دا متعلق اخبرکم لکی لا تحزنوا، الله تاسو ته خبر درکو دې دپاره چې تاسو خفا نشئ. او یا د دې معافی کولو سره دا متعلق دی، یعنی الله تاسو ته معافي وکړه، تاسو نه خدا خطا اجتهادي وشوه، خو الله درته دا معاف کړه د دې وجه نه چې تاسو خفه نشئ. علا ما فاتکم هغه چې فوت شوي ستاسو نه د غنیمت نه، ولا ما اصابکم او نه هغه چې رسېدلي تاسو ته کم زخمونه. والله الله تعالی چې دی خبیر خبردار دی بما تعملون ستاسو په عملونو باندې. ولقد صدقكم الله او پتا کې سره الله ستاسو رښتیا کړله وعده خپل وعده، یعنی وعده د نصرت او د امداد. اذ تحسونهم کلا چې تاسو قتلول دوی لرا باذنه د الله په حکم سره، حتی تر دې پورې اذا فشلتم چې تاسو کمزوري شوي، وتنازعتم او تاسو اختلاف وکړو فی الامر په امر د رسول کې، وعصیتم او تاسو مخالفت وکړو من بعد ما اراکم ورسته دغه نه چې الله تاسو ته وښودو ما تحبون هغه چې تاسو خوښو، یعنی کم فتح او نصرت تاسو خوښو هغه تاسو ته الله وښودو. منکم بعض ستاسو نه من هغه څوک دی یرید الدنیا چې اراده لرله د دنیا یعنی د غنیمت، ومنکم او بعض ستاسو نه من هغه څوک دی یرید الاخرت چې اراده لرله د آخرت. ثم صرفکم بیا الله واړولی تاسو عنهم د دې کافرانو نه لیبتلیکم دې دپاره چې امتحان وکړي په تاسو باندې. ولقد عفا عنکم او په دا کې سره الله تاسو ته معافي کړې ده. والله الله تعالی چې دی ذو فضل خاوند فضل علی المؤمنین په مؤمنانو باندې. اذ تصعدون په وخت کې چې تاسو خطئ هغه غر ته، ولا تلون او تاسو نه راوپس کېدئ على احد د اچا په आवाज باندې، والرسول پیغمبر يدعوكم بللی تاسو په اخراکم د ورستا ستاسونا، او ویل الی عباد الله د الله بندگانو زما طرف تراشي. نو فاصابکم پس ورسیدو تاسو ته غمن غم بغم د پاسا د غم، لکی لا تحزنوا دې دپاره چې تاسو غمجن نشئ. الله تاسو دا خبر درکو چې تاسو غمجن نشئ، یا الله تاسو ته معافي وکړه چې تاسو غمجن نشئ. علی ما په څه باندې فاتکم چې فوت شوي ستاسو نه، ولا ما اصابکم او نه په څه باندې چې رسېدلي تاسو ته یعنی کم زخمونه. والله او الله تعالی چې خبیر خبردار دی بما تعملون ستاسو په عملونو باندې. ولقد صدقكم الله پتاک سره الله رشته کړل ستاسو سره وعده خپل وعده لرا، اذ تحسونهم کلا چې تاسو قتلول دوی لرا باذن الله باذنه د الله په حکم سره، حتی تر دې پورې اذا فشلتم چې تاسو کمزوري شوي، وتنازعتم او تاسو اختلاف وکړو فی الامر په امر د رسول کې، وعصیتم او تاسو مخالفت وکړو من بعد ما اراکم رستا دغنا چې الله خودل تاسو ته ما تحبون هغه چې تاسو خوښو. منکم بعض تاسو نه من هغه دی یرید الدنیا چې اراده لري د دنیا، ومنکم او بعض تاسو نه من هغه دی یرید الاخره اراده لري د آخرت. ثم صرفكم بیا الله واړول ثم صرفكم عنهم بیا الله واړول تاسو بیا الله واړول تاسو عنهم د دې کافرانو نه، لیبتلیکم دې دپاره چې الله امتحان وکړي په تاسو باندې. ولقد عفا عنکم او په تحقیق سره الله معافي کړې ده تاسو ته. والله او الله تعالی چې دی ذو فضل خاوند فضل دی علی المؤمنین فمؤمنانو باندې. اذ تصعدون کلا چې تاسو خطئ یعنی پاغه غر کې هغه غر ته خطئ، ولا تلوون او تاسو نه راوپس کېدئ علی احد د اچا په आवाज باندې، والرسول پیغمبر يدعوكم را بللی تاسو فی اخراکم د شاته ناس تاسو،
فاثابکم پس ورسید تاسو ته غمن غم بغم د پاسه د غم لکی لا تحزنوا دې لپاره چې تاسو خپه نشئ علی ما فغس باندې فاتکم چې پوښي وستاسو نه ولا ما اصابکم او نه پغس باندې چې رسیدلی تاسو ته والله او الله تعالی چې خبير خبردار دی بما تعملون استاسو په عملونو باندې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الا سميع السماع والبربان فورا د عمل کولو توفیق راکړي الا زمون هر قسم شرعي حاجات د خپل خزانه غیبونه پوره کړي الله څومره بیمارانی په علاقه کې هر ځای کې کورونو کې هسپتالونو کې الله ټول ته صحت کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي الله څومره مسافر دي ډکه منګول خپل کورونو ته چې اغراولي الله حلال رزق مونږ ټول ترا کړي د حرامونو مونږ محفوظ کړي الله امر پوښتنه ټول مسلمانانو ته راوځي چې کلمه نصیب لا اله الا الله